الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. مشکات عن البخاري. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے نقل فرمائی چې لیلة القدر د روزې مبارکی د آخری لسو تاکو شپو کی تلاش کی، یعنی آخری چې کومې تاکې شپې دي، 21م، 23م، 25م، 28م، 29م، په دغه تاکنۍ شپو کې دي هر سړی شب قدر تلاش کی. او په کار خدا د محترمینو چې د شلو سبات کې د ټولو 10 ورځې وي که 9 ورځې وي چې دغه ټولې شپې سړی ویښ پاته سي او د شب قدر په شپې په تلاش وکړي، نو الله جل جلاله به دی د شب قدر د شپې څخه برخمن کړي. ځکه 10 ورځې ویښ پاته کېدل، 10 ورځې د شب قدر په نیت عبادت کول دا څه ګران کار نه دی. محترمینو مخکې هم موږ پر دې باندې دا خبره کړې وله چې د پیسو په خاطر ټوله شپه خلک ویښ وي، د فلم کتلو په خاطر ټوله شپه خلک ویښ وي، د پتو د چکو د بوډو په خاطر ټوله شپه خلک ویښ وي. نو که چیرې دغه آخري لسنۍ شپې د شب قدر د لیلة القدر په خاطر څوک ویښ پاته سي، لیلة القدر خیر من الف شهر. الله جل جلاله فرمایي چې د 1000 میاشتو څه بهتره. څومره غټه یې وکړه که څوک داسې ویښ پاته سي. نو دغه 10 شپې باید پر ځان باندې څه تکلیف راولي، دغه آخري شپې په عبادت کې تېره کړي، که شلم دی، که 22م دی، که 23م دی، که 25م دی، که 26م دی، که 28م دی، دا ټولې شپې د شب قدر په انتظار واوسېږي. نو الله جل جلاله به دی ځینې برخمن کړي او د دغه شپې فضیلت به ورپه نصیب کړي. نو دغه 10 ورځې ویښ پاته کېدل دا هېڅ ګرانه نه ده، خو د هغه چا دپاره چې څوک د ثواب امید لري، او که څوک د ثواب خاطر هم نه لري، هېڅ نه لري، نو هغه ته خو بیا هر څه ګرانه وي. شاعر وایي که په ژړا باندې وصال حاصلېدی سوی، عرفي به کړی وی تر 100 کالو ژړېدل. یعنی که په ژړا د یو چا وصال حاصلېدلی سوی، نو عرفي به 100 کاله هم ژړېدلی ولی، صرف د وصال په خاطر. نو دا شب قدر په خاطر باید دغه 10 ورځې قرباني وکړو. کم سے کم که ګډه شپه نسې کېدلی، نیمه شپه یې خو یې وکړه، نیمه شپه خو یې وکړه، 2 غنټې یې وکړه، 3 غنټې یې وکړه، او 1 غنټه یې وکړه، چې څومره په وس کې هغومره خو وکړه. او دغه 10 شپې خو د خرافاتو، د مجلسو، د ګناو د دې څه باید ځان وساتلی سي. والسلام.